دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راولو. په افغانستان کې د نوي رامنځته شوي ملي نجات ټولوال یو شمېر مشرانو ویلي که حکومت د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره روانه لانجه ژر تر ژره حل نه کړي نو دوی به نوموړی د حکومت له اجازې پرته بیرته افغانستان ته راولي. تر اوسه مو غوښتنه کوله چې جنرال صاحب دوستم دې راشي، خو تر دې وروسته وایو چې جنرال دوستم راولو. پرېږدئ چې د نړیوالو د حکومت غوږونه خلاص شي. که دوی نه راولي موږ یې راولو. بیا که افغانستان د بحران خواته ځي نو لاړ دې شي. پړه به یې د هغو کسانو پر غاړه وي چې بحران جوړوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په زور واک ته رسېدلي باید اعتراف وکړي چې د راتلونکي د مدیریت وړتیا هیڅ نه لري. ولسمشر محمد اشرف غني د افغان د راتلونکي لپاره د لید جوړولو درسونو په لړ کې د افغان کډوالو د ستونزو او ورته حل لارو موضوع تشریح کولو ترڅنګ ویلي د ملت د ستونزو حل لپاره اساسي کلي داخلي ورپسې منطقوي او ورپسې نړیوال مشروعیت دی او دغه څه په لومړیتوب کې ځای لري. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. تر بیا ښې چارې د الله په امان.